صاحب محترم نوروز صاحب محترم ما نوروز صاحب محترم یوه پوښتنه لرم. نوروز صاحب محترم 15 ثانیې تاسو بحث اورم. زه 10 ثانیې غږیږم. خیر حمزه صاحب ته مهرباني وکړه 10 ثانیې. خیر بیا تاسو 10 ثانیې هیله کوم 10 ثانیې خالی سلام اچوم چالاکی باندې کوي چې زه خپل خبرې اصل لک صبر وکړه. دا خو افغانستان نه دی تم خپل ټوپک راو باسي من خبر دا باس 10 ثانیې ټول دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نوروز صاحب محترم کوم چې باندې چې بحث کوي اخو دوخوا بیا تختې ما په موضوع باندې ما 2 شیونه نوٹ کړی دي. زه په اخره کې سوال لرم. بس اوس برنامه نه به هیڅوک نه تختی. مهرباني زما بدلته یو غوښتنه د نوروز صاحب نه همدای چې دلته 3 ملګری تاسو نازي زبننګال صاحب هم لاندې ریکوست دی غم در سره راپورته کوي چې دا بحث نورم سره برابر بحث کوو ورته خبره پیر سره پورې بحث شروع. ننګیال څوک دی؟ نجیب ننګیال مل راجب بکو داسې وکړئ دا بحث بلې ورځې ته وځنډوئ. خیر یو څوک چې موږ دلته لرو خبره ته غواړ شي دلته یو کوربه ده او 2 سره مېلمانه دي. حساب پوره ده. نورو کسانو ته ضرورت نشته. که سیاسي بحث کوئ بیا سیاسي خلک راجي کوي. سیاسي بحث کوئ سیاسي خلک راجي کوي. سیاسي خلک بیا راجي کوي. نه دلته به موږ خپلې خبرې ټول سره وکړو. مشکل نشته. افغانان یو بحث به سره کوو خبرې به کوو یو بل ته به غوږ نیسو. مشکل نشته. اجازه راکړئ یو خبره زه واضح کوم. دلته زه د حمزه ورو په خلاف نیم. حمزه زما ورور دی. حسیب جنرال صاحب مبین زه خلاف یم. زه ثبوتونه لرم. زه خلاف نیم جنرال زه خلاف یم. اجازه راکړئ اوسم کولای شم چې ثبوتونه وړاندې کوم که اجازه راکړئ. ګورئ ننګیال صاحب محترم په خیر راغلی. که زمونږ هدف دا وي چې یو بل احترامي وکړو د الله همداس بندومه. نه زمونږ هدف دا وي چې یو بل نه زده کړو. زه حمزه نه زده کړم، زه د ننګیال ور نه زده کړم او په چوکاټ د احترام او عدالت او انصاف او نیتونه زمونږ الله ته پاک وي بیا زه مشکل د باس مخکې وړو. که چېرته نیت هم بل وي نو بیا فکر نه کوم د دې ارزښت ولري دا لایف چې موږ یو خدای ناڅه یا حمزه یا حسیب یا نجیب رور یا یو بل شخصیت دلته به احترامي شو. دا زموږ هدف نه دی چې په همدې چوکاټ مخکې ځو بسم الله مخکې ځو. هر چا کې چې د به احترامي ته لمن واچوله زه یې کته کوم امید لرم چې ما نه خفه نه شي. نه ان شاء الله چې ټول دلته د استاسو په شمول ټول اکیډمیک انسانان نازي ستونزه نشته ان شاء الله. چې زه غواړم اول خو ننګیال صاحب محترم ته خرغلاست وایم. بحث به داسې وکړو چې په زما یوه پوښتنه هم دلته تاسو نه دی هم نوروز صاحب محترم او حسام ورور نه چې آیا په افغانستان کې شته نظام اسلامي دی او که نه. زه غواړم په دې باندې یو څو دقیقې ستاسو نظر واخلم. مننه. زمونږ چې کوم دغه بحث شروع شوی اول دا تکمیل نه کړو چې دا کوم موضوع علمي موضوع ده. دا سیاسي موضوع نه دی، علمي موضوع ده. موږ په سیاست باندې بحث نه کوو. دا علمي موضوع ده چې دا موږ تکمیل کړو. هغه موضوع ده چې نوروز صاحب طاهرزاده صاحب هغه خپل سټیټمنټ ثابت کړي به خبرې مخکې وړو. دا علمي موضوع ده کنه، یو علمي موضوع ده. دا بحث موږ داسې کوو لکه نوروز صاحب محترم موضوع سیاسي طرف ته بول کوي بیا بل ور سیاسي په دنیا ما خو سیاسي په دنیا صاحب محترم دا ډیره سمه پوښتنه ده. په افغانستان خو د ټول عمر په غرب کې خلکو ته دعوت ورکوي. د خبره کې کوم ځای سیاست چې ذکر نه مونږ فل حال په افغانستان نه غږیږو. موضوع من ختمه کړو ته بحث دی چې کله یو عالم ویل شوی د سوریا نه د بشار الاسد پلار یا بشار الاسد په خپل چې هغه ته دا موضوع د خروج باید لږ تشریح شي ته علمي بحث دی. مونږ به دا ختم کو بیا کول شي انتخاب کو چې کوم موضوع راوخلو په غو باندې بحث وکړو ان شاء الله. حمزه صاحب کچیر تر سره دا بحث غواړي. لومړی زه سوال لرم. حمزه د خپل کامره خلاصه کې ځینې شواهد د حمزه په اړه ما پیدا کړي دي. که غواړئ هغه شواهد چې ته علمي شواهد وي بسم الله مخکې کا چې سیاسي وي یا علمي شواهد هم دي او څوک را ډول هم نشي. لومړی سوال
لومړی سوال هم ودرېږه لومړی سوال اول زه سوال کوم بیا ځم. لومړی سوال، حمزه د پاکستان په خلاف د بلوچستانو جګړه بغاوت وبلله. په افغانستان کې د جبهه مقاومت جګړه بغاوت بولي کنه. ورونو زه یو نه بل نظر لرم، دا لایف همدلته قطع کو بیا به بل روز تکینو څه نظر دا داسې وکړئ که سیاسي دغه ته بیا مثلا دغه لاند جواب راکړي. زه شخصا دا وایم دا باز به ننګیال صاحب دوی ته پرېږدو، هغه سیاسي تحلیلګر دی او خپله دغه زه وایم حمزه صاحب کامره ولې بنده کړله؟ مبین صاحب محترم بحث زه په دې اړه نه دی. حسیب صاحب تا سره زه بحث نه کوم، جنرال صاحب هیڅ نه غواړم نه ته ما د بحث موضوع نه. خیر ما تا ته سوال نه دراجه ته به نه غږېږې. زه هیڅ کله تا سره بحث نه کوم، بحث د ما حمزه سره ده، ته به بحث نه کوې. ما او تا یو ځل معلومه کړې ده بس. ورونو ګورئ ښه زمونږ د حمزه سره خپل بحث روان دی. ورونو ګوره بیا زه وایم که موږ په سیاست باندې بحث وکړو 10 کاله مخکې هم شوی دی نتیجې نه رسېږي. یو علمي میدان کې زه ځکه راوختلم نوروز صاحب غلطي تا وکړه چې دا سړی د راجیک که دا مونږ درې واړه بیرته کاته که تاسو خپل بحث وکړئ. نه څلور کسان حمزه ته یو طرف ته ولاړ ناست وي او هغه مشکل نشته، هغه ته قاضي نه، هغه دوی سره ډیبیټ واک صاحب ابو ورځ جوهري صاحب تاسو په لایف کې و تاسو درې وې دی یو او کې به دا معیار هو کاش کې د ویلي چې پلان کې ملګری راپورته کوي مونږ خو د چا مننه نه ده. زه ما د ریکوست کړی دی چې کوله تاسو ورته راغلي د دفاع موضوع نه دی. حسام صاحب محترم د دفاع موضوع چې نه ده بیا مونږ کاته کا ننګیال صاحب تا ته سلامونه ستړی مشه. زه له هر افغان سره بحث کولی شم، اما هغه څوک چې په افغانستان کې د بلوچانو جګړه فساد بولي، د افغانستان په اړه زه سوال لرم چې د مقاومتیانو جګړه فساد ده که نه ده. جنرال صاحب دا نن چیرته هر سړی دلته د حمزه په خلاف پاڅېږي او هغه کار کوي چې هغه موضوع ډول زه دا نه منم. دلته ګورئ موږ باید یو ورځ زده کړو چې خپل اختلافات سره یو بل سره مینه محبت وکړو، خپل اختلافات سره بالکل کوو. خو هغه څوک چې د پاکستان په فوز کې کار کړی ده هرگز نه منم. د پاکستان په فوز او لیوي کې کار کړی ده هرگز. زه شواهد لرم. پوښتنه کولی شم نوروز صاحب محترم د دغې برنامې د مخته تګ دپاره دلته حمزه جانان تقریبا داسې دی چې هغه چې کوم بحثونه لري هغه د طالبان دغه فی الحال چې کوم نظام دی د دې په وړاندې د خپل نیوکې لري، خپل بحثونه لري. مبین صاحب غواړي چې د دې دفاع وکړي. دلته به فی الحال موږ حمزه صاحب ته اجازه ورکو دغه شته خلک به سره کینو د افغانستان په شته حاکمیت او په نظام به وکړي. هرگز هغه چا سره بحث نه کوم چې پاکستانی تر افغان بهتر افغان بولي، هغه سره زه بحث نه کوم. یو خبر بل دورونو هغه بیا زه لایف جوړ کړم، ما سره به بحث وکړي. ننګیال صاحب هم راسي، تاسو به هم راشئ. د نوروز په لایف کې زه دا بحث چا سره نه کوم. طالبانو نماینده نه یم، نه خلاف نه طرفدار یم. کېدای شي زه په دومره انتقاد وکړم چې د ما نه بغیر بل چا به دومره کړی نه په میډیا کې په داخل کې کوم شیان ښه دي ښه مې ورته ویلي، کوم شیان بد مې ورته ویلي دي. نوروز صاحب د پاکستان د فوج ویان ته اجازه نه ورکوم چې ځان په افغانانو کې تیر کړي. زه شواهد لرم. چې ته شواهد لرې ته کولی شي چې په لرم لاړ شه لیوي لیکن دلته مه ښکاره کوم، دلته نه ښکاره کوم. زه شواهد لرم او چیلنج ورکوم که چا رد کړل زه برنامې پرېږدم بیا د لایف خپرونې توبه هم باسم. چیلنج جوړوم په لوی رب مو سپارم. السلام علیکم.